ښه راغلاست. د کانکیندنې په پروژو کې له کورنیو سرچینو د ګټې اخیستنې پالیسۍ مسوده تایید شوه. په دې سره به د کاري ځواک حرفوي مهارتونه لوړ کاري فرصتونه رامنځته، له کورنیو سرچینو ګټه اخیستنه زیاته، پر وارداتو تکیه راکمه او سیمه ییزه اقتصادي وده زیاته شي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس په ترکمنستان کې د 2025 CIET کنفرانس په څنډه کې د یاد هیواد د ولسمشر له مرستیال سره کتنه کړې. دواړه لوري د انرژۍ سکتور اړوند په بېلابېلو پرمختي پروژو غږېدلي. له کندهار د لومړي ځل لپاره روسیې ته د مڼو صادرات پیل شول. د مسؤلینو په خبره چې ټول ټال 1000 ټنه مڼې صادریږي او اوله جوپه کې 50 ټنه د $100,000 په ارزښت صادرې شوې. او له افغانستان سره د جګړې بیه عام پاکستاني وګړي پرې کوي. په پاکستان کې په تیر اکتوبر میاشت کې کلنۍ د بیې د لوړېدو کچه 6.2 سلنې ته رسیدلې، چې دا په تیر یو کال کې تر ټولو لوړه شمیره ښیي.